فکر کوم هغه خو پوښتنه کړې ده. زما مخکې لمونځ سم نه و زده او اوس مې سم زده کړی دی. مخکې ما په لمانځه کې ډېرې غلطیانې کولې، اوس ما د تېرو وختونو لمونځونه صحیح دي او که نه وي صحیح څه ډول یې راوګرځوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا. که چیرې دا لمونځونه هغه داسې وي چې فاسد پکښې شوی نو خو دا موږ ته نه معلومېږي چې تا داسې کړی فاسد یو داسې وي چې قرات یې په هغه وخت کې نه و زده، قرات یې یو تورې په بل ویلی خو دا لمونځ راګرځېده نه غواړي. او پاتې شو که داسې وي چې دا مکروه پکښې شوی وي دا لمونځ راګرځېده نه غواړي. او که داسې شوي چې فاسد پکښې شوی بیا سم دم راګرځېده غواړي. او که ته پکښې شک یې چې څنګه دی دا به صحیح شوی که به نه احتیاطي یې راګرځوي، نور یقیني قضا نه ده معلومه، نو بیا دا هر یو ځای جلا خبره ده. دا وروسته ډېر غټ وایو خو لږ ماسې دغه قدر واورئ. اوس که راولاړ شو لمونځ فاسد شوی خو پر هغه ترتیب دې راوګرځوي چې هر څو لمونځونه دا د ګرده وایي ګرده مې فاسد کړي وو، هر یو مې فاسد کړي وو، خو هغه دې حساب ورته وکړي چې د دې غالبه د ده غالبه ګمان هر څو څو چې څونه اندازه د هغه دې سم پر هغه ترتیب راوګرځي، د سهار دې پر سهار راوګرځي، نور ترتیب دې خو نه غواړي، د ماپښین دې ماپښین راوګرځي، خو مطلب هغه چې لمونځ ډک دې ډک وکړي، تش دې تش وکړي، 3 رکعات دې 3 رکعاته وکړي، دا ګرده دا طرز راګرځي. خو راګرځېده یوازې څوک غواړي هغه چې فاسد شوي یوازې فرض واجب غواړي چې وتر دي او هغه نور سنتو نفل نه غواړي که چیرې د فاسد خبرې. او که چیرې دا وایي چې ما مکروه کړي دي نو ښه دی چې راوګرځېږي فاسد نه دی رامعلوم، او لیکن ته وده یا فاسد شوي دي خو درک نه باندې فاسد شوي دي که نه دي شوي. ګوره که دا یقین وي چې فاسد شوي دي یو 2-3 ان دې راوګرځوي اما هغه رقم را، او که دا وایي چې ما چې د احتیاط دپاره راګرځوم درک نه رامعلومېږي بیا دې نه داسې کوي هغه نیت کې کوي مثلا د ماپښین د په نورو لمونځو کې دي 4 رکعاتیز دي ماسې هغه 4 هغه رقم کوي خو ماسې دا 2 د پای رکعتونه هم ډک کوي. او پاتې شول هغه بل د ماښام نه چې وکړي پر 2 رکعات دې کښېني، پر 3 رکعات دې ډک وکړي، پر هغه دې هم کښېني، 4م دې بیا ورځم کړي، پر هغه دې کښېني بیا دې سلام وګرځوي. او په وتر کې دې هم هغه 3 رکعات وکړي، پر 3 رکعات دې بیا کښېني، 4م دې ورځم کړي. دغه هغه په هغه ځای کې چې ماسې شک وي یقین نه وي نو دا بس انشاءالله په 11 استفتاء وکړي انشاءالله بل ځای پرته کوو. الله سبحانه